ملا څوک دی؟ ملا هغه شخصیت دی چې ستا د پیدایش وروسته ستا په غوږ کې مسنون اذان کوي. ملا هغه څوک دی چې ستا کورنۍ ته توصیه کوي چې ستا پر دې نوزاد ماشوم کتابي او ښایسته نوم کښیږده ځکه دا د دې ماشوم پر تا دیني حق دی. ملا هغه څوک دی چې د نوزاد ماشوم ته مسنون تحنیک وکړي، یعنی یو نیک عالم یو څه خواږه په خپله خوله کې وژوي او بیا یې ماشوم ته په خوله کې واچوي. ملا هغه څوک دی چې ماشوم کلنۍ ته ورسیږي چې په مسجد کې دې ماشوم ته الله جل جلاله د الله رسول صلی الله علیه وسلم دین اسلام مذهب کتابونه او نور د مسلمانۍ اړین مسایل ورښایي. ملا هغه څوک دی چې خپل بچی یې وږی تږی خو ستا د جماعت امامت دینی مسایل د قرآن کریم ترجمې او د دین اسلام تبلیغات درته کوي، په داسې حال کې چې ته خپل تجارتونه دهقانۍ او نور دنیوي کاروبارونو کې مصروف یې او په ډیر کم شي تاسې او ولس سره قناعت کوي. ملا هغه څوک دی چې ستا دیني او مذهبي مراسم پرې ښایسته وي. ملا هغه څوک دی چې د پیدایش نه تر ځوانۍ او بیا درته نکاح تړي چې ملا درته نکاح نه وي تړلی ته پر دې خور او لور سره نشي یوځای کېدی. ملا هغه څوک دی چې مړي کې ټینګ درته ولاړ وي، جنازې دي کوي او پرده دي ښه په عزت کې خوندې کوي. دا داسې حالت وي چې ملا پسې دې سترګې راووځي خو نورو حالاتو کې درنه هیر وي. ملا هغه څوک دی چې دین یې ژوندی را ساتلی او وخت په وخت مقتضی الحال مطابق داسې مسایلو ښوونه کوي. ملا د دنیا هر ژوند کولی شي خو د الله تعالی د دین او د ولس په دین د پوهاوي په خاطر د مسجد او مدرسې خادم ګرځېدلی دی. ملا د کفر، یهودیت او نصرانیت د دسیسو څخه خبر انسان دی چې په کوم وخت یې د مقابلې اعلان کوي. د کفر دومره عمیق دسایس دی چې د ټولنې یو ډول تعلیم یافته انسان یې هم نشي درکولی. یوازینی ملا دی چې د دوی د دسیسو او توطیو چې په ګوړه زهر وي د قرآن کریم او حدیثو له ادرسه معلوموي او ژر یې ښکاره کوي. که ملا نه وی نو د یهودیت او نصرانیت مفکورې به ډیر ژر تطبیقېدی او چا به درکولی هم نشوی. ملا د مسلمان جامع او ټولنې د ملا تیر دی. د پیدایش څخه تر مرګ ټول ژوند د عقایدو، عباداتو، معاملاتو او معاشرې بیلګې د ټول ژوند د شریعت او دین سره د برابرېدو مسؤل دی. خو بدبختانه چې نن عصر کې زموږ ځوان سپینږیري او ماشوم د ملا تر ټولو سخت دشمن ګرځېدلی دی او ملا یې د خپل ځان لپاره یو دشمن ګرځولی دی. د هغه ځوان او سپینږیري به څه حالت وي چې کله مسجد ته ورسي په همدغه امام پسې لمونځ کوي، خو چې کله د مسجد څخه راووځي د مسجد په دروازه کې ناست وي برته د همدې ملا غیبت کوي، نو ستا لمونځ به په دې ملا پسې څو صحیح سي. افسوس الله عز وجل دی زموږ ټولنه د علم په قدر پوه